خوږو هیوادوالو ښکلی ماښام مو ډېر بخیر ډېر ښه راغلی لمر ماښام خپرونه پیل شوه نننۍ ماښامنۍ خپرونه کې بیا هم له تاسو سره یو دا زموږ د 1899 کال آخري ورځې شپې دي خدای دې په خیر سره تېر کړي خدای دې په دغه وطن کې په دغه بېوزلو خلکو باندې لږ سره ورحمېږي خدای پاک دې زموږ استاد په وطن کې هغه تر ټولو چې مهمه موضوع د سوله ده هغه د خدای پاک راولي د نوي کال کې موږ د دې په تمه یو د دې په امید مخته ځو چې زموږ هیواد یو شین هیواد دی زموږ ستاسو هیواد د سولې د امن هیواد اوسېږي بیرته بیا ځلې موږ تاسو وشکولې په راحته توګه خپل کارونو ته خپل چکرونو ته خپل تفریح ته خپل درسونو ته خپل هغه کوم مسایل چې د دولت دي هغه ته ورسېږو زموږ دولت چارواکي خپل کارونه کوي عام خلک خپل کارونه وکړي زموږ استاسو زراعت بیرته رشد وکړي زموږ استاسو هغه فرهنګي چارې چې دي هغه بیرته رشد وکړي بیرته د ځمکې څخه آهسته آهسته پاسو موږ پاڅېدلي یاستو موږ تاسو ښه په یو ښه هغه کې روان یو که نه په یو ښه حالت کې یو په یو ښه مسیر کې روان یو خو یو څه کمبود لرو چې هغه سوله ده او د دې په هیله چې په نوي کال کې له خیر سره دغه سوله موږ تاسو ته موږ ورته لاس پیدا کړو موږ ورته ورسېږو یو شی بل چې ډېر ضروري دی هغه به زه حتما وایم چې دې ته باید پاملرنه وکړو مخکې د هغه نه شیر احمد ته ښه راغلاست شیر احمد ښه راغلی ماښام دې بخیر ډېره زیاته مننه پامیر سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او لیدونکو ته ډېره مننه شیر احمده کوڅې کې مو اوبو وضعیت څنګه ول چې دا څو شپې ورځې بارانونه ډېر شو څنګه و اوبه خو پرېمانه دي کوڅو کې نه سړک ته وتې دي او ډنډونه شوي دي ځینې دغه دا د چا له وجې شوي دي دا زما د لاسه که نه ځینې خلک دا وایي چې دولت دا نه کوي دولت هغه نه کوي ښه صحیح دی نو اوس دغه مثلا دغه پاکي صفایي د کور خو یې مونږ ده که نه مونږ پورې تړلې ده مثلا که یو شی زه اخلم اوس دلته د شیر احمد مخکې یو ویاله دا مغز نه ټیلی کې ویاله کې واچوي جارو مو کې ویاله کې واچوي کثافات هم راوړي ویاله کې واچوي خټې هم خپل ویاله کې واچوي د کور چې بلند منزل جوړوي هغه هم چپه کې ویاله کې واچوي نو دا اوبه به څنګه بیا سړک ته نه وځي مشکل زمونږ دی زما مشکل دی که نه چې زه موټر کې یو شی خورم او سړک کې اچوم دا خبرې خو مونږ ډېرې کړي دي ولې دې لپاره چې څه وکړو وروسته له دې چې خپل وجدان څخه او همداسې خپل ځان څخه کم را نه شو یعنې مونږ یو څه کړي ځان ته خپل ښار ته کوم ځای کې چې ژوند کوو ځینې خلک داسې دي چې په ښار کې راوځي ولې په فرهنګ باندې د دې چې ښار کې څنګه وګرځي څنګه پاسېږي څنګه کیني بلد نه دي یا بلد نه یو ځان نه ووایو که ضروري دی چې موږ کله ښار ته راځو ښار کې ژوند کول غوره کوو د دې هغه طور طریقه ده چې د هغه باید زده کړو چې څنګه موږ داسې غټې شیر احمد مې یو ځای کې ولید مثلا یو خبره یې کړې د شیر احمد ودروه یو ساعت ورته خبرې وکړه تا څنګه دا خبره یې کړې فلاني ته دې کړې هغه بساني ته دې کړې یو وروره شیر احمد خپله یو هوښیار سړی دی یو تحصیل کړی سړی دی درس یې ویلی دی دومره فهم دومره درک دومره منطق لري هغه هر څه باندې پوهېږي وروره ته خپل غم وخوره خپل د کورنۍ غم وخوره خپل بچیانو ته ووایه چې وروره کوم لاره صحیح ده کوم لاره غلطه هر څوک د خپل غم وخوري صحیح ده که چیرې موږ او تاسو پوهېږو چې یو سړی رښتیا یو اشتباه یې کړې ده او دا اشتباه عقدهمندانه نه وي چې زه ورته پوه کړم دا اشتباه واقعا د دې وطن د خلکو په ضرر دی ته ورته وایه چې وروره دغه کار مه کوه هغه خبرو پسې مه ګرځئ خبرې دومره ډېر دي وروره خبرې ډېر دي خو مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو څنګه خپل ویالې خپل کوڅې پاکې وساتو څنګه شنې وساتو څنګه ونې کېنوو څنګه موږ او تاسو په ښار کې مثلا په موټر کې روان یو د دې موټر حرکت یعنې باید متوجه اوسېږو اوبو بادول خاورې بادول د جمپونو هغه وهل یا څوک سړک کې تېرېږي دغه مسایل چې موږ کنټرول وکړو خپله ځان په باندې پوه کړو همداسې زموږ شاوخوا ته چې څه نوي ځوانان دي رشد کوي که نه دوی ته ووایو چې دا مشران ورته وایي چې وروره ته چې کله په سړک کې ځې دغه شیانو ته دغه موارد ته باید پاملرنه وکړي وروسته د هغې نه چې هر شی چې دي پاکي له خیر سره صفا کېږي ښه کېږي شیر احمد غواړي چې موږ تاسو ته نن اف میوه تیاره کړي ولې چې نوی کال نږدې دی ډېره مننه صحیح مې ویلې بالکل پامیر جانه نن دپاره داسې یو سلاد جوړو د میوې او زه غواړم چې یو شی ووایم ما ډېر ماړه خلک لیدلي چې ماړه خلک چې هغو ډېر غټ پلاستیک یې راغیستی او د اوبو ته خطا کړی ډېر اوبو ته کور غاړس کې ډېر اوبه روانې خو هغه بې فرهنګه ده
ما ورته دا خو دلته چې دا خو اخر کې هلته بیا بندېږي اوبه بیا سړک ته هم راوځي دا خو چېرته ځي نه دا خو سروبي ته مال نه ځي وایي نه اوبه دې وړي مال خو ستا د کور مخې نه وې ور خو د یو بل مسلمان کور مخې کې دا درېږي ورته دا ډېر عیب دی ډېر عیب دی یو قسم هغه ورځ راډیو کې وکړه پوهېږې چې یو وخت زه 12 صنف کې وم خپل ځان ته ډېر هوښیار دی اختم ښه شانه کوي ښه دریشي ما اغوندي مګر زما ورسره لږ ځه راغم شو راته ویل ستا غرض نشته ده نه هغه د هغې دغه کوم عقل چې دی که نه تر همغسې پورې دی چې یو شانه کوي مخکې هغې نه دی زه بېکاره وم کور کې که نه دا پوهنتون امادګي کانکور امادګي دا شیان نو زه به سهار چې دا چای به مې څښه کور کې به چې لږ زره ستړی شوم دا یا درس به مې ډېر ویلي بیا دې بیل به مې اخیسته بیا کوڅې ته وتلم 2 ورځې بعد 3 دا جدي درته وایم اوس قسم یادو دې لپاره چې د خلکو دومره دروغ ویلي دا رښتیا هم چې اوس وایي خلک باور نه کوي نو بیل به مې اخیسته دا ویاله به مې داسې پاکوله به مې بیا 2 دانې داسې هغه و جمپکانو زمونږ د ویالې په سر چې داسې ګراج ته موټر ته که نه نو دغه جمپکان به ما جوړول بیا دا زما ورور به چې راته اوس بې پروا به پیته بیا به دا خرابو بیا سبا بیا زه مجبوره کېدلم چې دا بیا جوړ کړم او دا ویاله پاکه کړم نو ښه ده چې یکان دفعه یو بیل میل و ښه سره هم پخېږي له خیر سره دا به پخوو نه دا به صرف وړو او به خورو ما ویل جوشه داسې نه کېږي جوش کې اوبه وباسئ بیا اوبه دغه کیلې ما 2 دانې راوړې وې که ډېرې وې دا لکه چې یو نیمه وه ښه او یو نیمه دانه زیاته شوې کوه چې دا نیمې وخورم نو کیلې یو دلته پروت دی دا خیر ده کیلې 2 دانې پکې کارول کېږي انار 1 دانه سرې مڼې هم ګټه اخلو ځکه چې رنګ یې ښایسته کي او قیماق 1 پاکټ 1 دانه زیړه مڼې نه او ناک 1 دانه څنګه کیوي نه هم ګټه اخیستل کېږي دا ارومرو تاسو تیار کړئ دا ډېر فواید لري ځینې دوستان همیشه وخت چې مریضېږي نو بیا میوې نوشجان نه کوي هغه کومه دوایي چې ده هغه خصوصا د میکروب دوا چې خوري هغه باندې ډېر فشار راځي بیا ځي ځان ته سیروم تطبیق کوي چې ولا زه لږ زره ضعیفه شوی یم ښه به دا یي چې خدای نخواسته کله تاسو ناروغه کېږئ دا نه چې ډېر میوه تاسو واخلئ یو مڼه هم چې تاسو وخورئ تاسو ته کفایت ډېره ښه خبر ده نو دا هغه میندې زموږ چې امیدواره دي دا نور ته ډېره فایده لري هغه ماشوم به هم ښکلی همداسې انار غوندې بس تک سوري مڼې غوندې به همداسې تک سوري که نه نو ډېر به ښکلی راځي ویټامین سی به هم پوره هغه د کیوي شته ده دا ما وګورئ دوستانو ژر بېرته راګرځو ما سره په خپرونه کې مېلمانه اوسېږي او زموږ کیسې تاسو واورئ درنو دوستانو بیا هم ښه راغلی ښکلی ماښام په خیر تاسو لمر ماښام خپرونه ګورئ ما سره په خپرونه کې ښاغلی سید کریم شاه روحاني د کندهار ولایت د بدني روزنې او ورزش مشر ما سره په خپرونه کې د دوی د ښه راغلاست وایم ډېر ښه راغلی ماښام په خیر ډېره مننه پامیر جانه ستاسو د درنې شبکې د لارې ټولو لیدونکو ته نبوي سوغات ډالۍ کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېره مننه صاحب ډېر ښه راغلی خپرونه ته زموږ او د کندهار ولایت چې زموږ او ستاسو یو د هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر لوړ تاریخ لري همدارنګه په هره برخه کې ماشاءالله فعال دي که څه د میوو برخه وي که څه د ورزش برخه وي که څه سیاسي برخه کې هره برخه کې ماشاءالله کندهار خپل ځای لري او کندهاریان ډېر زموږ درانه هیوادوال دي د تربیت بدني په برخه کې د بدن د روزنې په برخه کې څه فعالیتونه څه مشکلات څه مصروفیات اوله کاکړ صاحب محترم مشکلات خو په ټول افغانستان کې په هره اداره کې ډېر وي خو موږ به په اصطلاح کوشش دا کوو چې د هغه مشکلاتو باوجود ځینې فعالیتونه چې په اصطلاح هغه مهم دي هغه باید وسي موږ تقریبا اوس په خپل اداره کې 25 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو بخشونو کې کار کوي د باډي بلډینګ څخه نیولې تیکواندو په تیکواندو کې 3 بخشونه په اتلتیک کې په باسکټبال کې هم په ناسو کې هم په ذکور کې هم په معلولینو کې موږ مختلف ټیمونه لرو سره او اوس هم تقریبا په تیر هفته کې موږ 22 برنامې درلودې چې د منتخب ټیمونو د جوړېدو لپاره وي او هغه ټیمونه به انشاءالله کابل ته او نورو ولایت ته د مسابقات لپاره نظامي د خیر سره ښه ډېر ښه د ټیم ملي هغه کوم
پیاوړي ځوانان چې دي هغې به راځي ټیم ملي ته بالکل زموږ هغه ته منتخب ټیمونه جوړیږي دغه منتخب ټیمونه به یوازې کولی شي چې مرکز او ځینې نورو ولایت ته چې مسابقې جوړیږي هغه که د ملي ټیم وي یا هم د زون په سطحه د منتخب انتخابات وي هغه ته بیا موږ هغوی ورزشکاران ناست ورسره ډېر ښه یو وخت د کندهار څخه ډېر ځوانان راتلل کابل ته مسابقو لپاره یا هم که بهر له افغانستان نه تلل په دې وروستیو کې داسې لږ زره خاموشه ده دا فضا ده ولې ما وویل کاکړ صاحب محترم چې مشکلات په ټولو اداراتو کې شته زموږ رهبري نوې راغلې ده او هغه مشکلات چې مخکې وو هغه موږ ټول نوټ کړي دي د ځان سره هغه باید په مرور زمان باندې حل سي ټوله سره دلته اصلي خبره اصلي هدفي خبره دا ده چې مخکې تجار صاحبان ډېر زړه ښه کوي چې په ورزشي بخش کې به زموږ سره ډېر همکاري کول اما په دې وروستیو کې بدبختانه ځینې تجار صاحبان بیخي زړه نه ښه کوي چې ورزشکار د دې سپانسر کړي یا هم فرضاً دی د مسابقاتو دپاره دی وروځي اوس ورزشکار خو په خپل معاش سره نسي کولی چې دی هم ملي مسابقاتو دپاره هم خارجي مسابقاتو دپاره دی امادګي ونیسي نو دغه ځینې مشکلات شته موږ د دې دپاره هم خپلې برنامې جوړې کړي دي پلانونه سره لرو چې د ځینې خصوصي سکتورونو سره وخت په وخت قراردادونه لرو یو کلن و شپږ میاشتني چې په هغه کې به دوی زموږ په اصطلاح هغه مشخص فدراسیونونه دوی زموږ دپاره سپانسري ډېر ښه د ځوانانو هغه علاقه څنګه ده د ورزش سره په کندهار کې د ځوانانو علاقه د ورزش سره په هغه اندازه ډېره ده کاکړ صاحب چې تاسو راسئ هلته خپله هم انشاءالله ویې ګورئ موږ نه رسیږو زموږ چې کومه برنامه په اصطلاح کوریج دپاره چې موږ کوم برنامه جوړه کړې په هغه موږ نه رسیږو فرضاً اوس موږ تقریبا د 200 کسانو دپاره د 15 کیلومتر او 10 کیلومتر مسابقه راتلونکي پنجشنبې ورځ د خیره سره لرو اما زموږ سره ثبت نام در 500 کسانو اضافه کسانو کړي چې هغه زموږ د هغه اصلي هدف دا ټارګټ ډېري یعنی نسو کولی چې موږ دوی ته هغه لباسونه و بوټونه و هغه ځینې لوازم چې هغه ورته اماده کړو د دوی د تشویق لپاره تاسو څه کارونه کوئ چې دوی راښکېل شي دې خواته راشي ورزش خواته د ورزش عموما د ورزشکارانو د سپانسر د ورزش د تشویق په بخش کې موږ برنامې لرو ورزشکار بل هېڅ هم نه غواړي فقط دوه شیان غواړي یو وخت په وخت مسابقې غواړي چې دته باید مسابقې جوړې سي دوامداره او بل د هغه پوسټرونه چې په ښار کې باید د شهرت سبب وګرځېږي هغه باید وموښلول سي موږ د دې دواړو برنامو دپاره ډېر کار کړی دی د خیر انشاءالله چې هم د ځینو هغه ورزشکارانو چې منتخب ټیم کې دي د هغوی پوسټرونه هم په ښار په مختلفو ساحو کې د خیر سره پلان لرو چې دا وموښلول سي او نور یو تشویقي پروګرامونه ډېر مهم دي په دې بخش کې بېشکه ورزشکار توجه غواړي ورزشکار معاش غواړي ولې چې یو ورزشکار زحمت وباسي انرژي مصرفوي د دې انرژي بیرته لاسته راوړلو لپاره یو څه هغه باید ولري چې مصرف کړي کله لکه اوس چې ځینې وخت زموږ ورزشکاران سره موږ مخ کېږو او دوی شکایت کوي وایي چې موږ خپل هغه کوم ځای ته چې تمرین ته ځو هغه ځای ته خپل په پیسو باندې ځو که مسابقات ته ځو خپل په پیسو باندې ځو نو دلته د موږ مسؤلین څه په درد خوري که نه دوی په د دفترونو کې د ایسي لاندې ناسته د دوی څه په درد خوري په ګرمو موټرونو کې په سړه هوا کې یا په ګرم هوا کې په سړه موټرونو کې چې ګرځي نو د دوی اوسېدل موږ ته څه فایده لري نو ضروري ده چې زموږ مسؤلین دوی ته توجه وکړي د دوی د خارجي سفرونو یا داخلي کوم مسابقات چې دي د دې د اسانتیا لپاره دوی باید زحمت وباسي پامیر صاحب یوه خبره ده زموږ په کندهار کې همیشه موږ په هر بخش کې مختلف ورزشکاران منتخب ټیم ملي ټیم ته ورکړي دي او خارجي مسابقاتو لپاره مو ورزشکاران ورته اماده کړي خو بدبختانه دلته ځینې مشکلات شته چې هغه په مرکزي اداره کې هم شته دا شیان چې هغه زموږ ورزشکاران نه ځي یا په اصطلاح هغه رقم مصارف ورته ویل کېږي چې دا باید ته پخپله وکړې په داسې حال کې چې دا باید دولت ورته ورکړي موږ یو ورزشکار لرو د ظاهرجان په نامه باندې په بسکلانۍ کې دی تمامه ورځ په اصطلاح موږ روزانه ورته وایو یعنی د کورونو روزانه کار کوي په 300 افغانۍ باندې دی د سهاره څخه د مازدیګره پورې دی په اصطلاح د 4-5 بجو پورې دی کار کوي اما په هغه سربیره دی راځي سهار وختي مخکې د دې چې د روزانې ته ووځي دی تقریبا 100 کیلومتر پر بایسکل تمرین کوي لام اضافه چې دا په اصطلاح نه پوهېږم دلته په کابل کې خو ما تر اوسه پورې داسې کسان ډېر کم لیدلي دي چې دوی د تمرین دپاره 100 کیلومتره رفت آمد چې 240 کیلومتر تقریبا ساحه راځي دوی د تمرین دپاره ولاړ سي دغسې موږ په نورو په اتلتیک بخش کې موږ د قدرتالله جان په نامه باندې یو ورزشکار درلودی چې ټول ورځ یې روزانه کول اما پر سټیډیوم باندې د 40 دورې د ګرمي شوې چې تقریبا سټیډیوم موږ تاسو ته معلومیږي چې 1500 تقریبا ساحه راځي مکمل سټیډیوم اما د 40 دورې 15 دورې به د ګرمۍ دپاره والي
د هغه څخه وروسته بیا د خپل تمرین سره شروع کړي. نو ځوانان دي ته شوق لري علاقه لري غواړي چې خپل وطن لپاره خپل ځان لپاره خپل کورنۍ لپاره یو کار وکړي راځي چې دوی وهڅو د دوی تشویق لامل شو او د دې لامل نشو چې د ځوانان خپل هغه ورزش څخه ګوښه شي. زموږ یو ورور دی چې په ورزش کې نامخدا ډېر ښه روان و ولې به همدغه مشران همدغه ځینې کسان چې یوازې څوکۍ غواړي او کار معلوم نه ده د دوی د لاسه بیچارهګان دا ځوانان دي چې اساسا شاته ځي. کابل ته مو څنګه چکر وهه چکر راغلی که ولا کاکړ صاحب یو خو د افغانستان ټول ولایتونه د لیدلو لیاقت لري چې باید ولیدل سي حتما. زه کابل ته ډېر ځم ورځم ځینې رسمي کارونه هم ول او موږ په زمین کې یو سیمینار هم درلود چې د ټولو ولایاتو رئیسان صاحبان او امیرین صاحبان راغلي ول یو 15 ورځنی ورکشاپ مو دلې درلودی. نو بس دغه ځینې کارونو ته سره راغلي وو او په زمین کې زموږ خوشبختانه در اوسه پورې موږ په کندهار کې یو دانه جمنازیم او نه اداري کمپلیکس درلود. اما د وکیل صاحبانو د کندهار کور ودان د رئیس صاحب تربیتي بدني حفظ ولی رحیمي صاحب ډېر کور ودان چې په دې بخش کې زموږ لپاره ډېر څه وکړل. اوس موږ خوشبختانه منظور سوي یو دانه جمنازیم او یو اداري کمپلیکس لرو چې د هغوی هغه ځینو کارونو ته هم باید دلې په وخت رسیدګي وسي او هغه کارونه باید مخ ته سره بوزو چې هغه د مځکې و د نور شیانو اسنادونو هغه شیان و چې دا باید یو جمنازیم موږ رسما شروع کړو. د خیر څخه انشاءالله تاسو د بریالي اوسئ. ډېره مننه ډېر ښه راغلی ډېره مننه ډېر ښه راغلی درنو دوستان موږ دمه اخلو د مینو څخه ژر بېرته راګرځو میلمانه لرو په خپرونه کې بیا هم یو طبي موضوع باندې خبرې کول ډاکټر صاحب سره تاسو حتما لیدونکي اوسېږئ ځینې پوښتنې لرئ موږ سره شریک کړئ موږ به له ډاکټر صاحب څخه حتما پوښتو دمه وګورئ ژر بېرته راګرځو او هیر مو نه شي چې نیال حتما کېنوئ چې دغه وخت دی او بیا چې د وخت نه تېر شو بیا یې په درد نه خوري. شیر احمد وګوراسئ جام باندې همدا اوس ول چې اکسیجن یې کم کړی دی ونې نشته دې کوڅه کې ونې نشته چې ونې نه نو اکسیجن به د کم نه شي. اول باید ونې کېنو وروسته د هغه نه موږ تاسو ته هغه ونه اکسیجن راکوي همداسې میوه راکوي موږ تاسو ته. نو که میوه نه وای نو دا شیر احمد به اف میوه د کم نه جوړوو دا افسین د کاف میوه نه دا سلاد د میوې دی د روحاني صاحب لپاره هم جوړ کړی خوندور یا تر اوسه آمادن دی نه آماده کېږي د خیر نه فکر نه کوم چې آماده روحاني صاحب به کندهار ته رسېدلی بیا به دا آماده شي. زه چې دمه ژر بېرته راګرځو دوستان. درنو دوستانو ښه راغلئ ماښام مو پخیر. مخکې موږ د روحاني صاحب سره په همدې باکله خبرې کولې چې ځوانان زحمت وباسي ځوانان خولې تویوي ځوانان دې لپاره دا کار کوي چې خپل نوم د وطن نوم د کورنۍ نوم جګي خپل بیرغ ته خدمت وکړي خپل خلکو ته خدمت وکړي په ټوله کې ځان ته خدمت کړی ول چې یو ورزشکار دی صحتمند دی او روغ رمټ دی نور تشویقیږي باعث دې کېږي چې راشي ورزش وکړي. عبدالعظیم بدخشي چې یو داسې څیره ده چې تل یې سیالۍ خپل وطن لپاره کړي خپل بیرغ لپاره کړي دي او بالاخره په دې وروستیو کې یو سیال چې آذربایجان څخه و او هغه 22 بورډ یې درلودل او 6 باغ یې درلودل. دلته بیا عبدالعظیم بدخشي لاس بورډ چې 11 شو دې سره او 3 باغ یې درلودل. دوی دواړه سره مخ شول او تاسو ولیدله دغه سیالۍ تاسو به موږ خبرې شاته زموږ دوستان تاسو ته ښیي چې دا نکاوټ څنګه منځته راغی. عبدالعظیم بدخشي ته په لومړي سر کې مبارکي وایم ورته ښه راغلاست ډېر ښه راغلی ماښام دې بخیر. تشکر سلامت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای شما و برای کسانی که امیر اکنون بیننده هستند. بسیار زود خوش آمدی. تشکر چطور بود مسابقه؟ خب مسابقه بسیار برای خودم خوب در کجا بود مسابقه؟ در چی بحرین بود. بحرین او بحرین هم دیدی بسیار خوب. خب چطور ما شکر الحمدلله زخمی نامدی مگم این بار؟ نه زخمی. او چی بوده؟ دندانش بوده چی؟ دندان که مشک زدیم. مکمل پوندیده؟ مکمل پوندیده بله. تو شامتی با دوستان شامتی؟ دالله سوگری دوستان بیخی بیخی کوک شوی دست یا رقم. رقیب چطور بود؟ قوی بود نبود؟ خب رقیبم که بیشتر شما هم گفتین که 22 بر 6 باغ داشت. یکی از فایترهای بسیار خوبی آذربایجان بود. نظر به همه چیز از من کده بالاتر بود حساب کارت و فیزیک و قوی بودن و جسامتی که پاشم. اما تمرینایی که من کردم تحت نظر استاد محمد موسی افغان، استاد سلمان پالوانی و استاد وحید رسولی، استادایی که من تمرین کردم پیششون
زحمت زیاد کشیده بودم، برای خود بالای خود اعتماد زیاد داشتم، توانستم ناکاوتش بکنم. یعنی به این باور بودی که میزنیش؟ چون تمرین زیاد کرده بودم، میگه تمرین بکو، زحمت بکش، هر چی زحمت بکش دیگهش به الله پاک. بشک. بشک. وقتی که بردم اونجا دیدم بسیار چیغ زدی. سلام پیش بسیار زیاد چیغ زدی. به خاطر چی بودی چیغات؟ چون زحمت میکشی، عرق میریزانی. باور کن ما در یک ماه دو ماه که قرنطینه باشیم به حد و به اندازه زحمت میکشیم. نه تنها من، برای دیگه ورزشکارای جهان و افغان، خصوصا افغانی ما شما زحمت زیاد میکشن. وقتی که میبری یک احساس خوشی هست که از اون قلب تو کنترل نمیتونی، تمام همو زحمتایی که دمو چیخ یک طرفش میکشه از اون دور از اون قلبت. صدای من شش باز من که بعدم مسابقه که رفتم طرف اتاق دیگه چیزایی که نمیخوردم، چربی باب و شیرینی بورم اثرش خوردم. کلی گرفتن. اینو برموگ افغان آمده بودن اونجا به تشویق یا نه خیر، چون اونجا قرنطین بسیار زیاد هست. همو کسایی که اسپانسرای همو اسپانسرشیپ همو سازمان بود و آمده بود، کسی اجازه نمیده. در وزن کشی وقتی که مقابل شدین برات کدام چیز گفت امی رقیب بود یا نه؟ نه خیر، در وزن کشی چیز نگفت، اما داخل کیج که داخل میشد یک رقم تمسخر سونیما کرد، یک اشاره و یک گپا کرد. ما خیر مسابقه شروع شد. تو را گفت که یعنی خلاص هستی دیگه؟ این زبانم میطرف. تو چی گفتی شب پیش؟ ما چیز نبود دیگه، داخل روبرو رینگ بودیم که فایت فعلا استارت شروع شد. روبری ما تمسخر کرد. او را که در روبروی ما هم کسی کنه من همین. آفرین، بسیار مسابقه خوب بود و در 3 بوکس نکاوت شد. نه میاد. بله. ای بود بازی بود باز هم اپرکت بود، گراد بود. 3 دانه ایره تصمیم داشتی چه رقم یا برابر شد خدایی؟ خب تمرین کرده بودیم. وقتی که میفهمیم وقتی که داریم ما فایت بکنیم کجا نقطه ضعف حریف پیدا میکنیم در مو حالت. چون حالت ما شده تمرین کردیم، زحمت کشیدیم. خالیگار متوجه شد دیگه. متوجه میشیم. اگر او آدم بسیار قوی بود، اندام بسیار خوبم داشت ها. خدایش بودم چون مسلمان بود، که از اهل تشیع چی بود. آذربایجان بود. بچه بسیار قوی بود، واقعا بچه بسیار قوی. وقتی من تاکتیک داون کرد زیر رفتم، من دیدم احساس کردم بچه بسیار قوی بود. من گفتم باید کمی ریلکس شوم که من خودم ببینم که چی میکنه. او میخواست مسابقه رو زمینی کنه. با اون خاطر نگاهت کرده بود. باز من استاپ شدم دیگه، نموندم. گفتم اگر زیاد باشم نمره میگرفت. نه اگر پایین میبودی. اگر پایین میبودی کل نمره به نفع ازو میشد دیگه. برای تو چیزام نمیموند. مجبور بودی که بیادر نمره داده بودی اونجا. خب خوب یک خستان کردی دوباره. وقتی که ساعت شدی اون نفرم گفت والا نفر ساعت شد حالا چطور میکنی؟ و از اول کوشش اینه داشت که تو را بگیره. چندین دفعه که پیش اومد همون لگتم که با پایت میزد به این خاطر بود که تو از یک ناحیه یک کمک شل شوی پرت بیشتر درد میکنه. یعنی وقت از بسیار قوی بود. یعنی نمیگم که ما تعریف از او را بکنیم، یعنی ما او را شکست دادیم. یعنی حقیقت بسیار قوی بود. ماشاءالله بسیار بچه بسیار پر بود، بچه بسیار قوی، ریکارد بسیار خوب داشت. دیگه زمان نام کشیده بودیم، برد دیگه نصیب شد. خدا را شکر. خوشبختانه بسیار گپ نیک شد و واقعا خوش شدیم که بدخشی امروز که بردم بسیار افغانا در فضای مجازی بسیار خوش شدن از اینکه بدخشی تانست یک حریف خودش شکست بده. امیدوار هستم تمام قهرمانان ما که در هر بخش از ورزش هستن همه تو مصروف ورزش خود باشن، متوجه ورزش خود باشن، وقتی میبرن غرور به خود را نتن. مهمترین اصل برنده شدن نمی است که تو در بین مردم خود برنده باشی، غرور داشته باشی، مغرور نباشی، به خاطر از اینکه این همه چیز از طرف خدا است. بر ما یک بار امتحانی داده میشه، میبینه که این بنده ما در چی حالت است. در همین موقف، در اون موقف وقتی که هستین با خدا باشین، در هر حالت برنده شما هستین. هر بخشی که دوستای ما هستن، اگر تکواندو است، اگر بایسکلانی است، اگر MMA است، مسابقات لیگ شب نبردم بخیر نزدیک است. بله کم مونده. کم مونده ان شاء الله که خوب مسابقات خوبی خواهد داشتیم. نیست این بار؟ نه، دو برادرم عبدالکریم بدخشی است. کریم جان. برای شانس خوب میخوایم ان شاء الله که فایت خوب میشه. کسی شمکاری کردی نکردی که آماده باشه؟ طبعا ما دیگه نه خیر، ما مصروف تمرین خود بودیم. دیگه ایراد خودم کاری نکردیم که ان شاء الله بتوانم کتیش کار کنم بعد از بخیر. پس که آمدی چطور بود دوستا آمدن پیش در میدان؟ وقت تشویق و قدری از یارم ما
حمایت از این دیدم باور که من دیگه انرژی گرفتم باید من زحمت بکشم یعنی که به یک مسابقه ما کار خوش میشه ای من بسیار انرژی گرفتم من جرات تشکر کنم از دکتر جنرال جلال‌الدین افضلی رئیس ریاست که واقعا بسیار تشویق کرده مولوی ذبیح الله اسلامی افضلی یا کسایی بودن که واقعا از اول برنامه تا آخر برنامه کتمه بودن من تشویق حمایت کردن دیگه از همین تشویق‌ها باشه بسیار خوب است بسیار خوب است جوانا دیگه انگیزه میگیرن و قوی‌تر و خصوصا جلال مآب رئیس جمهوری افغانستان که چای صبح ما رو دعوت کردن من خود نوقت اومد ما اینو برام بگو که چالش چی کردی چالش چی شد چالش چی میکنی که مسابقه را بردیم پیش از مسابقه نفر ما چالش داده کی ایرانی مسابقه را بردیم وقت اینستاگرام چک میکنم میبینم که من با باز چالش دادم امو چی گفتی براش میگفتی بیا اوسه به قول خود آماده بود به قول خود وعده بکن باز چی گفت به منتظر سازمان هستیم خب که سازمان بخیر مسابقه را تو تحقیقش تایمش بر ما بگه و وقتی که مقررات قوانین که باشه مکتش ان شاء الله که شما ایران برنده است من میفهم ان شاء الله با امید خدا و موفق باشی در تمام مسابقات تشکر این بچه‌ها بسیار خدا اعلام تعمیر اگه کاردارش کنی یگام چیز برا بخوریم که اول گوش نشدیم بسیار یک سالاد خوب آماده کرده ایران نشان میکنیم در مخلوق دوستانو جیر برتر گرزو خبران از مگروان تاسو لیدون کیوسی یا داوری چیز سیو شور است نشانش کو تاسو هم لارج دمت من بدو میوه را کلا دوست دارم ها میوه خوب است میوه است بازی خوب میفهمه که نوروز است درنو دوستانو خراغلی مخام بخیر هیلمند متل صحتمند اوسئ د خپل صحت خیال ساتئ چې بیا خدای نه خاصه که ناروغان شوي بیا به تاسو جنجال کیږي ډاکټر صاحب قیس نگزاد موږ سره نن په خپرونه کې د عمومي داخلي متخصص نن ماښام را سره مېلمه ده په خپرونه کې دوی ته خراغلاستم ډېر خراغلی ماښام بخیر سلامت باشین پامیر جان سلام به خودت به تمام دستاندرکاران عزیز برنامه تان و تمام هموطنان عزیزی که در هر جای افغانستان بیننده برنامه زیبایتان هستند خیلی خوش آمدید بخیر باشید سر دکتر صاحب من یک روز نمیشه در برنامه بدبختانه که خدای لا دادم یک کف از دانم برنامه بله خمی غرور واقعا خوب نیست من بیشتر اینجا امروی بدخشی عزیزم یاد کردم که امی آدمایی که غرور میکنن اونجا است که کل چیز از دست میتن دقیقاً سر و ما این امی غرور ما عمدی نبود یعنی قصدن امی غرور ما نکردم یک کار ناخواسته شده است این ناخواسته بوده و شاید غفلت بوده بله ما دکتر صاحب در پالی مشته بود و گفت که مرا گفت اینجا گفت یک پیچکاری باید بکنم برات ما میخواستیم لایو نشان بدیم بعد ساک چطور میشه ما گریختم ما گفتم نه نمیتونم من دیدن نمیتونم تو برام من پیچکاری میکنی خب اینجا باز چی شدیم باز من براش گفتم که من در زندگی تا پیچکاری نکردیم این می فکر میکنم که در غرور بوده اوج غرور بوده دیگه خب بالاخره همین چند وقت بعد میدیم کمک سرش فشار آمد بله باز من پیش دکتر صاحب رفتم پیش دکتر که رفتم برای من یک پیچکاری کرد کمی پیچکاری کرد دیگه اول خب بسیار به سختی مرا اوجا شاندن محکم گرفتن خب پیچکاری کردن و خون گرفتن ویدیو هم گرفتن در موبایل ویدیو هم هست اونم اوجا بود من در ویدیو هم گفتم که هیچ وقت با جای ازی که ما شکرانگی رو بجای کنیم که ما صحتمند هستیم نشه که خدا نخواسته ما غرور کنیم و بگویم که ما هیچ وقت مریض نمیشیم یک مطلب است نه که میگه بدت بیاد ردت بیاد پیچکاری بدت میامد ردت آمد به خدا دیگه پیچکاری هم شدیم بالاخره ما گفتم که انسان باید در هر حالت که از شکرانه خدا رو بر جای کنه خدا نخواسته تو نشه که یک وقت برابر شه که ما باز همون شکرانه رو ادا کردن نتونیم دیت یک حالت قرار بگیریم با دکتر صاحب امروز در مورد دیگه گپ میزنیم که همین تشویش و استرس که هست در وجود ما شما یک تاثیر ما شنیدیم که دکتر صاحب میگن بر معده دارن بله در اول میخوایم کمی تشویش یا استرس به دوستا بگیم که چی هست از کجا میشه روز به روز وقتی که در جوامع متمدن امکانات زندگی بلند شده میره اما قدر از ما روز به روز توقع زیاد شده میره ما باید مثل ماشین کار کنیم و استرس و نگرانی یکی از حقیقت‌های انکارناپذیر زندگی ماست یکی از جزای لازمی ضروری هست بله. هر فرد به اندازه کم
این باید داشته باشه و باید در بدنش باشه. ببینین پامیر جان، وقتی که روز به روز در جوامع متمدن امکانات زندگی زیاد شده میره، اما قدر توقعات از انسان ها بلند شده میره و انسان مجبور است به خاطر که با می خصوصیات روزمره زندگی خود تطابق بده باید مثل ماشین کار کنه. ما باید بسیار خواستای هر کس برآورده کنیم و در نهایت اینمی یک استرسفول کاندیشن یا یک حالت استرس بار را بر ما به وجود میاره. استرس یکی از حقیقت‌های انکارناپذیر زندگی هست. از این ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم و هر کس به اندازه خفیف حتماً را تجربه کرده و باید تجربه کنه. باید داشته باشه. بله، اگر استرس به اندازه خفیف پیش یک فرد موجود باشه، این در حقیقت یک حالت مجادلوی و دفاعی را در بدن به وجود میاره که فرد آماده پرواز و مجادله میشه. یعنی اگر مثلا از برنامه خودت کمک استرس داشته باشی، کوشش میکنی که بسیار لباس شیک مثل کمیال داری داشته باشی، با مویایت برسی و در نهایت یک پروداکت خوب بر مردم ارائه میکنی. ولی اگر این استرس طاقت فرسا باشه، مترافق با اختلالات روحی و روانی دیگه باشه، فعالیت های روزمره ما شما را محدود بسازه، در این صورت است که از جمله نارامی ها و یک سلسله اختلالات روحی تلقی میشه و در نهایت یک از لحاظ سایکولوژی و روانشناسی ما رو در ارزیابی قرار بدیم، یک تنش، یک فشار، یک بوج و یک درد روحی و روانی هست. در حقیقت استرس تمام فاکتورهای فیزیکی، مثلا یک فرد یک مشت زدی یک حالت فیزیکی است، یا اینکه مثلا اختلالات تفکر داره، بسیار یگان توس منفیگرا هستند، تشویش میکنن، اختلالات ذهنی دارن، مزاج گرفته دارن و یکی بسیار احساسات خارج از کنترل می داشته باشه، بسیار زیاد خوش هستن، یا اینکه برعکس در یک حالاتی که مثلا اندوهگین میشن بسیار بی‌مورد عکس العمل شدید نشان میدن. در این حالت بدن ما و شما یک سلسله تغییرات را به خاطر که کتیزنمیا مجادله کنه در بدن ما ایجاد میکنه و این از باعث آزاد شدن بعض هورموناست. یعنی در حالتهای شدید استرس بار هورمون‌های مشخص از بدن ما و شما ساختمان‌های مختلف آزاد میشه که ما شما را آماده میکنه به خاطر مجادله که این یک حالتی که ایجاد شده چگونه ما مورد مدیریت قرار بدیم. این باز میگم که اگر خفیف باشه هیچ گپ نیست، اگر خفیف نباشه، طولانی مدت باشه، دائمی باشه، فعالیت‌های روزمره ما شما را محدود کنه، یک سلسله تغییرات را از این موی ایجاد میکنه تا شست پای. افرادی که استرس می داشته باشن، امی هورمون کیمیایی که به نام کورتیزول، ادرنالین، نورادرنالین میگن، یاد خون بالا میره. وقتی که یاد خون بالا رفت در کل بدن تغییرات ایجاد میشه. مثلا ضربان قلب فرد افزایش پیدا میکنه، قلب تکان پیدا میکنه، دستا میلرزه، فرد عرق می داشته باشه، تیز نفسک میزنه، نبضش وقتی که ببینی بسیار زیاد دم 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 میپره و در پالی از او در کل خود را نارام احساس میکنه. عضلات امکان داره که به طور مثال بسیار آماده گریز باشه، حدقای چشم متوسع میشه، هضم و جذب خراب میشه، موثرا خدا بند میکنه که فرد دیگه آماده باشه که در مقابل یک چیز عکس العمل نشان بده، تمرکز تنقیص پیدا میکنه و خلاص فرد آماده جنگ است دیگه. اگر آستاس پس دوباره مکانیزم‌های مجادله‌ای برند، پس دوباره فرد آرام میشه. اگر نرفت دیگه اینمی تغییرات سیستمیک در کل بدن ما و شما ایجاد میشه و اگر این طولانی مدت باشه برای ما شما امکان داره که لحاظ صحی مضر تمام شه. دقیقاً ډیره خبره ده او موږ به د امید ته ځو دوستانو ژر بیرته راګرځو. خو وروسته چې راغلو ډاکټر صاحب څخه زموږ پوښتنه به دا وي چې دغه تشویشونه او استرس لامل د کومو ناروغیو کیږي او د بدن په کومو عضو باندې دا بد دا اغیزه لري. اوس لپاره لنډه دمه ژر بیرته راګرځو. ګران دوستانو بیا هم ښه راغلئ، ښکلی ماښام مو په خیر. او څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ته ما وویل چې دا استرس او تشویش د بدن په کومو عضو باندې دا هغه بوج راوړي او موږ د معدې په هکله نن خبرې کوو. دا چې استرس په معدې باندې تاثیر لري او ډېری خلک وګورئ چې لږ څه تشویش کوي معده یې نیسي. نور د معدې نه بغیر نور کوم عضو د بدن د دې نه متاثره کیږي؟ هورمونایی که در اثر حالت استرس بار در بدن ما و شما بلند میره، تاثیرات از این هورمونا سیستمیک است، یعنی در تمام بدن تاثیرات میکنه، ولی بالای بعضی از اعضای مشخص که است تاثیرات از این متبارز است. قبل از اینکه ما بالای تاثیرات استرس در معده صحبت کنم باید یک نقطه را وضاحت بدم که
بعضی منتقدین خب متاسفانه در جامعه ما شما زیاد است که ما رو مورد انتقاد قرار ندن که دکتر صاحب دکتر داخله است و مورد موضوعات روحی و روانی صحبت میکنه. نه خیر، امروز در معاینه خانه اگر ما مثلا 20 مریض ویزیت کنیم، ملاقات کنیم، میبینی که از این 5 تا 6 تا کسایی هستند که آفات عضوی ندارن، یعنی کدام معدهش زخم نداره، معدهش خراشیدگی نداره، تیزابش بالا نمیاد، دلجوش نیست، عرقش ترش نمیکنه، و به طور مثال کدام خراشیدگی و سایدگی در روده خورد و کلانش نیست، رودهش قیچی نشده، سوراخ نکده، ولی با وجودی که هر قدر دارو برش داده میشه، قناعت از این آدم از لحاظ روحی و روانی حاصل نمیشه، خصوصا در جوامع افغانستان. من براتون به اطمینان گفتم میتونم اگه آمار گرفته شود 100% افرادی که به دکتر صاحبا و به شفاخانه مراجعه میکنن امکان داره 55 الی 60% از اینا کدام آفت عضوی نداشته باشن، ولی اختلالات روحی و روانی باعث شده باشه تا یگان دردار اینا تجربه کنن. مثلا بچه خاله یک نفر در حمله قلبی سکته قلبی فوت کرده، ببینی که اساس در قلب از یام درد پیدا میکنه. معاینات قلبی را برازی که میکنی به اندازه سوزن در قلبش مشکل پیدا نمیکنی، از ما و خودتون که در جوان آدم، ولی بازم از لحاظ روحی بعض دردها به شکل مثلا روحی و روانی دردای روانی را در بدن خود تجربه میکنه. به می خاطر کسایی که استرس دارن امکان داره یک سلسله تشوشات در تمام بدن از اینا به خصوص در سیستم هاضمهشان بعض اوقات احساس شود. خب چه تغییرات در وقتی که یک فرد استرس طولانی مدت می داشته باشه در سیستم هاضمهش ایجاد میشه؟ هر کسی که استرس داشت اول امی حرکت رودا به تشوش دچار میشه. نورمالا سیستم هاضمه ما شما یک سلسله حرکات مشخص داره که اینا رو به نام پرستالتیزم میگه که می مواد غذایی را به پیش تیله میکنه تا اینکه پروسه هضم و جذب درست صورت بگیره. وقتی یک نفر استرس گرفت این حرکت ها خود توقف میده. یک دوم موثرا خود بند میکنه. موثرا بدن ما شما قیتکا داره، در هر قسمت قیتک داره. مثلا وقتی که میری نان تیر کرد اینجا به معده آمد قیتک از این بند میشه که پس دوباره بالا نبیه. پیش کسایی که نمی خود سست میکده باشه میبینی که دلجوش میشه، عرق ترش میکنه، تیزاب بالا میگه، از اینجا فکر میکنه تا اینجا کسی مرچ پاش داده. این مریضای تو رفلکس می داشته باشن. اینمی موثرا وقتی که مثلا استرس فرد می داشته باشه و هورمون استرس در خون بلند رفت موثرا بند میشه تا اینکه فرد ضرورت به تشناب پیدا نکنه و آماده گریز باشه. در ضمن از استرس باعث میشه تا افراز اسید در معده کم شود. وقتی که افراز اسید در معده کم شده هضم خراب میشه. بنابراین اگر کس بسیار تشوشات روحی روانی داشته باشه عظمیت سیستم هاضمه پیش از یا خراب میشه. در ضمن از کسایی که استرس می داشته باشن بعض اوقات امکان داره به شکل متناوب یا ایصال را تجربه کنه یا قبضیت. میگه چنان تشویش روحی و روانی یک دفعه بر من پیدا شد که ایصالم کرد، یا سر و صدا در شکمم پیدا شد، قرقر در شکمم کمی با مجرد تشویش میکنم پیدا میشه، یا با مجرد که میگم خوش میباشم که اندی والا میباشم که دوستا و رفیقا میباشم میدیم جور تیاره، با مجرد کمی تنها بودم چرت زدم ببینی که یک زمک جنجالا در سیستم هاضمه‌اش پیدا میشه. بنابراین این راستی که یک مقدار اختلالات روانی و هورمون هایی که در اثر استرس های طولانی مدت در خون بالا میره بالای سیستم هاضمه و شما تاثیرات منفی داره. در پالوی سیستم هاضمه استرس امکان داره بالای سیستم های دیگه تاثیرات سو داشته باشه. یگان تا شاید شما شنیده باشین میگم من فشارم نرمال است، فشار عصبیم بالاست. این شاید بسیار عام است، من نمیفهم شنیدین نشنیدین. میگه فشار من نرمال است، فشار عصبیم بالاست. یا اینکه مثلا کمک که یک نفر در خانه جنگ میکنه دعوا میکنه فشار از این که پیش دکتر میبینی که 180 خیز زده، در حالی که فرد هیچ اصلا فشار بلند گذشته نداشته. هر وقتی که استرس یک نفر میگیره رگای خون خود تنگ میکنه، ضربان قلب زیاد میشه، قدرت تقلص زیاد قلب زیاد میشه، موقتا فشار یک نفر بالا میره که پس آرام شد، تبش راسته شد، خوش شد، ببینی که فشارش نرمال پس پایان میاد. یگان مریض با مجرد که معاینه خانه دکتر میره، کمی دکتر فشارش میبینه، دکتر ورخطا میشه که میبینه که فشار از بسیار بلنده، ولی یک 10-15 دقیقه بر از مهلت داده شه آرام شه و میبینی که پس فشارش خود نرمال میسازه. این تمام میکانیزم‌های مجادلوی است که وقتی ما با یک حالت نارام مواجه میشیم بدن خود آماده میسازه تا در مقابل از او عکس عمل نشان بده. بنابراین باید کسایی که تکالیف معده دارن در پولی که اول باید مرض معلوم شه، حالتونه که خدای نخواسته یک نفر زخم معده داشته باشه بگه تشویش نکو خلاص تو زخم روز به روز پیش بره، یا اینکه مثلا خدای نخواسته یک نفر سرطان سیستم هاضمه داشته باشه در قصه از اون نشه که دکتر قیس گفت که تشویش ارتباط داره. یعنی منظور ای است اول خو باید عامل تثبیت شه. مثلا یک فرد اگه تکلیف معده داره، رودایش مشکل داره، عظمیتش خراب است، ایصالات دائمی داره، قبضیت دائمی داره، تیزاب بالا میاد، دلجوش میشه، دلبدی و استفراغ میداشته، اینا می باید اول عاملش معلوم شه. بعد از اینکه خود تداوی اصل مرض یک فرد میگیره باید یگان راهکارهای مشخص در زندگی خود پیاده کنه تا اینکه نمی استرس، نارامی، افسردگی و اضطراب روزمره خود به حد آخرش برسانه و یک آدم بشاش و استوار و صحتمند مثل خودت شیر محمد جان باشه. شیر محمد خود سلات زیاد میخوره به خاطر چیز صحتمند است. دکتر میفهمین بسیار افهم میخوام صحبت مرقت کردم. اینمی چیزی که فعلا آماده کرده اگه قیماقش منفی کنی را به نام رژیم غذایی کاردیو پروتکتیو میگن، یعنی رژیم غذایی که
قلب نوازش میکنه. مگم قیماقش باید پس شود که یک ذرگک بی‌نظمی چربی خون را امکان داره تنبیه کنه، خصوصا قیماق از طبیعی باشه. بنابراین اونو میوه مختلفی که هست اینا کلش در ترکیب خود آنتی اکسیدان داره. این هم به معده خوب است، هم به قلب خوب است، هم به کسایی که مشکلات جنسی داره خوب است، هم به اختلالات روحی و روانی داره خوب است. در کل این هر کسی که مثلا تکلیف دیگه نداره امی بوجی میوه را نوش جان کنه هیچ عرض مشکل نداره، با استثنای مریضای شکر. مریضای شکر بعضی میوه‌های مثلا مشخصه باید پرهیز کنن. در غیر از این میوه چی که گیر مردم آمده باید نوش جان کنه که صحتمند باشه. میوه و ترکاری ولی حفظ الصحه شرط است. میتونه که اگه تو میبینی توت زمینی را از سر سرک میگیره نوش جان میکنه، یا که مثلا بعضی ترکاری گندنه و گشنیز اینا بسیار مشکل است که پاک شوه. اونها اگه تکلیفای معده را پیدا میکنه. کسی که اگه سالم است معدهش مشکل نداره جور تیار است تا که میتونه میوه، تا که میتونه ترکاری، تا که میتونه چربی کم، سیگرت قطع، فعالیت فیزیکی خوبش، مایعات زیاد و نوشابه گازدار انرژیزا باید به حد اقل و حتی هیچ گرفته نشه. هیچ نخورین. خطرناک است، واقعا خطرناک است. دکتر صاحب چطور میتونیم استرس از بین بریم؟ خب اگر ما بگوییم که هیچ استرس نداشته باشیم، در حقیقت ما میخوایم که خلاف یک حقیقت زندگی خود یک جمله را بگوییم. این گپ درست نیست. ما هر کس استرس داره، هر کس به استرس مواجه میشه. این یک حقیقت انکار ناپذیر زندگی ماست، ولی باید مکانیزم مجادلوی خود بلند ببریم. مثلا فاکتورهای مختلف وجود داره که در افغانستان مثلا باعث ایجاد استرس تمام میشه. دمی بیرو که مبرای پایت که دمی گل میره یک استرس است. امی مثلا که یک گراز از یک جای صدا می استرس است. ما پیشتر وزارت کار داشتم، یک ترق و پرق اینجا دی بغل کدام فایر شد، یک حالت نارامی را پیش ما ایجاد کرد که خیرت است چی گپ است. آماده باشه که اگه کدام گپ ایجا باشه که ما تیز فرار کنم. یعنی این یک حقیقت انکار ناپذیر زندگی است. چی رسه به مثلا افغانستان در جوامع غرب حتی مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکا کلگی مشکلات را داره. به خاطر تایما باید فیکس باشه. مثلا تو 7 بجه 7 و 5 دقیقه در کار برسی کلان جنجال برات ایجاد میشه. همین خودش یک استرس است. ولی در افغانستان فاکتورهای مختلف است. سالمی پیشتر من به برنامه شما میامدم 1.5 ساعت من در رابندی برمانده بودم. این همین خودش یک استرس است. ما نمیتونیم که از اینکه مثلا هیچ ما استرس نداشته باشیم ایرا بخی از بین ببریم، ولی باید منیجمنت کنیم، مدیریتش کنیم. این که کدام راهکارها به خاطر مدیریت استرس به ما کمک میکنه من نقطه براتون میگم. نمبر اول شما اگه میخواین که کاملا زندگی صحتمند داشته باشین باید فعالیت فیزیکی روزمره منظم باید داشته باشین. یگان تو ایره میگیره تو تلقین میکنه، یک زن شاوردار میگه سپورت میکنی، میگه وقت پرسان میکنی چی میکنی، میگه کار خانه ویگا پا یارا میکنم دیگه. یکی مثلا یک نفر دیگه میگه با وظیفه خود پیاده میرم. صحیح خو مجبوریت های روزمره ماست. ما باید 30 دقیقه 35 دقیقه 40 دقیقه را در روز به خود اختصاص بدیم که فقط اینمی مستم ورزش ماست، فعالیت فیزیکی ماست و همین بدن خود برش ناز و نوازش بدیم. این بسیار زیاد کمک میکنه. مشکلات قلبی رو وقایع میکنه، شکر رو وقایع میکنه، وزن کم میکنه، استرس کنترل میکنه، استراب کنترل میکنه و حتی کسایی که مثلا افسردگی داره رو تداوی میکنه. چه رسه که اگه در هوای آزاد باشه و با شعاع آفتاب ما مواجه شویم. این میفهمین در خون ما اندورفین بلند میبره. اندورفین یک مواد کیمیایی است که به شکل طبیعی درد میکشه. اندورفین درد میکشه. تو ورزش نرمال روزمره که بکنی این اندورفین در خون بلند میره، هم خوش میباشی هم با حوصله میشی. اگه یک دو تام زد میگه برو بیادر تو خود ساده است الهی ما بده. این اندورفین بلند میره. کسی که ورزش نمیکنه خسته است، کسل است، بیمار است، مشکلات قلبی پیش زیاد است، شکر پیش خطر زیاد است و در پولی از امکان داره که اینا صحیح درست با فعالیت‌های روزمره خود رسیدگی نکنن. یک شیر احمد بعد از عروسی با این مشکلات رو برای پس شروع میکنه ورزش‌ها را. شیر احمد شروع میکنه حتما مسئولیت کاری زیاده. دوم داشتن رژیم غذایی منظم بسیار زیاد کمک کننده است. رژیم غذایی که بیشتر تاکیدش سر میوه باشه، سر ترکاری باشه، سر غذاهای پروتئینی باشه، غذای کم چرب باشه و در پالی از او بهترین نوشابه بر ما شما آب پاک و صفاست. در ضمن باید عبادات خود برش توجه داشته باشین، خصوصا ما شما که مسلمان هستیم. آمار نشان داده کسایی که بسیار مذهبی هستن نسبت به کسایی که مذهبی نیست اختلالات روانی پیش از یا کم است. چرا مثلا هر گپ که میشه میگه توکلم به خدا، اینمی خودش یک هورمون خوشی رو در خون تو بلند میبره تا اینکه مثلا آرام باشی، راحت باشی. حالا هر گپ که میشه یک نفر 5 نفر 10 نفر کشته میشه، ما شما با اینمی ذهن خود تسلا میکنیم که مسئله قضا و قدر از دم مرگ از گرفتن نمیتونه. ولی کسایی که علیاذ بالله خدا ناباور هستن میگه چرا تو شد، اینمی است که اختلالات روحی پیش از افزایش پیدا
میکنه. در پهلوی از او داشتن یوگا بسیار زیاد کمک کننده است. سپورت های یوگایی که افراد میکنه، مثبت نگری و مثبت اندیشی بسیار کمک است. کسایی که اندی ولایت بود، رفیقت بود، کمی آدمای منفی بود که ولی ملک جور نمیشه، تی گپ ها از ایش بیخی تیر طبیعت، به خاطر که اونمو که میگه آلو از آلو رنگ میگیره، گپ راست است، اونمو تا آدم منفی میشه. افکار منفی تا به افکار مثبت باید هر کسی که مشکل داره تعویض کنه. این بسیار باید کپای مهم است که افرادی همیشه باید در نظر داشته باشن به خاطر کم کردن استرس روزمره. بسیار خوشحال شیر احمد بیان طرف ما در دوستان موږ به د ډاکټر صاحب سره دغه صلات نوشیان کو تاسو به پاک بخون کې سخت تعالی سپارو تر بیا خې چاره خو وخت او نهال مهیر نشي نهال کینوي ډیر ضروری ده ډاکټر صاحب مطمئن کینی د خدای په امان.